باشندگان ولسوالی جاغوری ولایت غزنی خواهان آغاز کار ساخت سرک این ولسوالی شدند. آنان میگویند که با وجود گذشت سالها این مسیر هنوز هم خامه باقی مانده و باعث بروز مشکلات فراوان در رفت و آمد روزمره این مردم گردیده است. باشندگان این ولسوالی می‌افزایند که با وجود تکمیل بودن زیربنای این سرک، الی ولسوالی قره‌باغ کار آن تکمیل نشده و نیمه کاره باقی مانده است. 4-5 ساعت راه است. راه که بسیار خراب است. یک موی سفید میره، مریض میره، در غزنی بسیار به تکلیف است. راه سراشیبی زیاد داره، برادر کرکوری زیاد داره، جر زیاد داره، مردم بسیار به تکلیف است. ما از دولت امارت اسلامی خواهشمندیم، تقاضانیم برادر جان عزیز که غم از این مردم، به درد از این مردم رسیدگی کنه. مثلا اگر امکانش هست میره جور کنه. راه همه مردم رفت آمد که بسیار کدیکوری است، ولی راه ها بسیار خراب است. ان شاء الله خاص از ما از دولت همی است که ان شاء الله به زودترین وقت ان شاء الله راه درست شود. تنها جاغوری از این سرک استفاده نمیکنه، ارزگان خاص استفاده میکنه، ولسوالی اجرستان استفاده میکنه، جاغوری خودش استفاده میکنه، مالستان استفاده میکنه، ناهور هم از این سرک زمستان استفاده میکنه. مردم بسیار دچار مشکلات زیاده، اصلا بالخصوص در زمستان. مسئولان فایدامه غزنی میگویند که سرک این ولسوالی در حکومت گذشته تنها 30% زیربنای آن ساخته شده و نیمه کاره باقی مانده است. به گفته آنان، ادامه کار این سرک در اولویت برنامه‌های انکشافی قرار دارد. جاغور ولسوالی سپیده که دو مسیر دی، یو مسیر دغه د قره‌باغ مسیر د هغه کې د جمهوریت په وخت کې تقریبا 10% کار د سرک شوی و، چې هغه شرکت والا بیا تللی ده او البته دغه شرکت تمویل کوونکی هم بانک جهاني ول، چې هغه وروسته له فتح نه بیا نه دی راغلی. سږ ژمي کې یو هیئت راغی، یو بررسي یې وکړه د څومره کار کړی دی، څومره یې پاته ده. تقریبا 10% کار یې شوی ده او هغه سرک چې ګیلان له ولسوالۍ نه تېر شوی دی، د هغه منظوري د شیخ صاحب له مقام نه راغلی ده. په آینده کال کې یا په پلان کې موږ نه غوښتنه کړې چې تاسو په اصطلاح موږ ته هدایت کړی دی چې تاسو په پلان کې ونیسئ او موږ ته معلومات راکړئ. ولسوالی جاغوری یکی از ولسوالی‌های نسبتاً پرجمعیت و کوهستانی ولایت غزنی است که نبود سرک معیاری از عمده‌ترین چالش‌های باشندگان آن به شمار می‌رود.